د هرات پولیسو د وسلوالو مخالفینو غلو او جنایتکارانو څخه راټوله سوي 166 میله ډول ډول وسلې د دایاک پروسې ته وسپارلې. د هرات امنیه قمندان عبیدالله نورزي وویل چې دغه وسلې د دوی په وینا له ترهګرو او نورو مجرمونو څخه نیول سوي او راټولې سوي دي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. د هرات ولایت پولیسو مشرتابه وایي سږ کال یې د تیر کال په پرتله د وسلوالو مخالفینو غلو او مجرمینو څخه ډیرې وسلې راټولې کړي او د ډایاک پروسې ته یې سپارلې دي. د هرات امنیه قمندان په خبره دوی د 1999 هجري لمریز کال په لومړیو میاشتو کې تر 160 میله ډیرې وسلې راټولې کړي چې د تیر کال په پرتله ډیر والی شي. تحویلدهی سلاحی که پلیس به دست آورده اینا را به پروسه دایاک ما تسلیم میتیم که به اثر سعی تلاش پلیس دلیر و شجاع شما که اینا به دست آورده 161 میل سلاح مختلف النوع است که امروز ما به پروسه دایاک تسلیم میتیم. این دستاورد تنها 2 برج ماست، 2 برج سال 1399. در طی سال گذشته که در سال 98 تنها 200 میل ما تحویلدهی سلاح به دایاک داشتیم و امسال در طی 2 برج ما 161 میل داریم. یو شمیر مدني فعالان د پولیسو د لاسته راوړنې ستایي او وایي دا کولی شي د امنیت پر ښه والي او د جرمونو پر کمیدو مثبت اغیز وکړي. بدون شک این گرفتاری ها تلاش های سازنده پلیس نشان میده، اما مردم انتظار دارن تا وقتی که همچون به گرفتاری های صورت میگیره، وقتی همچون فعالیت هایی هسته روند نتیجه بخش باشه و ما شاهد کاهش خشونت ها باشیم و به نوع نظم اجتماع بتونیم بیشتر تامین کنیم. د بلې خوا د هرات ولایت د ولایتي شورا غړي هم د پولیسو لاسته راوړنې د قدر وړ بولي، خو وایي باید دوی په دې لاسته راوړنو مغرور نه شي او هیوادوالو د امنیت ښه کېدو لپاره لا هڅه وکړي. امروز ما شاهد تحویلدهی سلاحی که از طرف پلیس از نزد سارقین مسلح و از کسایی که اخلال امنیت میکردن به هرات موجب آزار اذیت مردم میشدن. ما امروز شاهد تحویلدهی 170 میل سلاح مختلف النوع به دایاکیم و تقریبا بیش از 2,500 کیلو مواد مخدر و مشروبات الکلی هستیم. اینمی برای پلیس یک دستاورد خوبیه به شرط از اینکه باز پلیس به این خیلی مغرور نشم که ما اینمی که دستاورد داریم. متاسفانه مشکلاتی هم در سطح شهر هرات در این اواخر وجود داره که اینمی باید پلیس بیشتر توجهی داشته باشه که تا ما شاهد ناامنی‌ها و دوزی‌های مسلحانه در سطح شهر هرات نباشیم. د هرات د امنیه قمندانۍ د مشرتابه په وینا د هرات پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې 40 مجرمین هم نیولي او له قاچاقبرانو څخه 2500 کیلوګرام نشه یي توکي هم نیولي دي.